جوړ تازه نن سهشنبه 9 د سپتمبر 24 ده. یو راپور چې د میاشت د کړکېچ نړیوالې ډلې خپور کړی وایي که څه هم طالبان افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز په اړه جدي ښکاري، خو وایي د بندیز ښایي د اقتصادي ستونزو او د ژوند سختیو تر فشار لاندې وپرځي. آی سی جی ویلي دغه بندیز د کوکنارو کرکیله په تیزۍ کمه کړې، خو افغانستان کې تولید شوي نشهیي توکي لا نړیوال بازار ته لار مومي، کاروباریان یې زیرمه کړي نشهیي توکي پلوري او ځینې کروندګر دوی وایي د بندیز پر وړاندې مقاومت ښیي. دغه ډله وایي افغانستان کې کروندګرو سره مرستې لپاره لوی پانګونې ته اړتیا ده چې د انارو، انځرو، بادامو یا پستې په څیر د ګټې وټې وړ کښتونه ولرلی شي. رپورټ کې ویل شوي قانوني کرکیله کې پوره کارګمارنه نشته، نو پام باید د دندو او کارونو پر جوړولو او موندنو راغونډ شي. د کړکېچ نړیوالې ډلې د خپل رپورټ پای کې سپارښتنه کړې چې سیمه ییز او نړیوال فعال اړخونه دي د لپاره چې د کوکنارو پر کرکیلې بندیز کارنده ثابت شي، طالبانو سره عمل کې ښکیل شي. د دغه هیواد واکمنو سره همکاري چې له مخې د قانوني افغان اقتصاد ملاتړ وشي، د دوی په وینا د نشهیي توکو نړیوالې سوداګرۍ سره مبارزه کې مرسته کولی شي، لنډمهال کې کډوالي کابو کولی او دغه راز کلیوالو ښځو ملاتړ لپاره یو فرصت هم برابرولی شي. کریمې نعیمې هلمند کې د کروندګرو حال په اړه دا رپورټ چمتو کړی. مځکه هغه ده، خوارې هم ورته پکاږي، خو 15 کلن اسدالله وایي په ګټه یې ګزاره نه کیږي. مشکل خو نور موږ نه لرو، زموږ مشکل دغه دی، موږ کې حاصلات داسې حاصلات نه کوي لکه مخکې چې موږ تقریبا په یو فصل کې موږ 10 لکه 12 لکه 10 لکه روپۍ عاید درلوده که نه، ځکه چې اوس موږ 1 روپۍ عاید نشو برابرولی. طالب چارواکو اړ کړل د کوکنارو پر ځای پنبه وکري، خو کروندګر وایي د جوارو فصلونه یې مرض ووهل او د پنبې په فصل هم اولادونه نسي مړولی. زموږ د افغانستان خلک نو ته معلومیږي چې غوښې ډېرې کاروي، غوړي ډېر کاروي، نو دغه هم راکم کړي. پخوا مو په 2-3 او 4 ورځې کې غوښې خوړلې، اوس مو هغه کمې کړي، په میاشت کې شپه خورو. د بندیزونو په اورېدو احسان الله هم د کوکنارو پر ځای پنبه وکرله، خو یوازې دا نه چې کلنی عاید یې څو برابره راکښته سو، بلکې په دې هم غوسه دی چې نوی فصل یې نه پایي. ستړیا ډېره ده، کار یې زیات سو او د ګټې درک یې نسته. کوکنارو ډول ستړیا نه درلوده لکه دا چې لري، مرزونه دې کوي او پتونه دې کوي، انبار دې ورکوي، مصرفونه ډېر دي، هغه موږ ته ډېر حاصلات راکول. د طالبانو بندیز د افغانستان په ټولو سیمو کې ورته نه دی پلی سوی او په یو شمېر ختیځو برخو کې ځینې کروندګر مقاومت کوي. د بدخشان او ننګرهار په څیر د ولایتونو په لیرو پرتو سیمو کې لا هم کښت روان دی، ځکه کروندګر وایي بدیلې لارې نسته چې خپلو ګڼ کسیزو کورنیو ته ډوډۍ برابره کړي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې په افغانستان کې کروندګر څه باندې $1 میلیارډ کلنی عاید له لاسه ورکړی، چې دا د ناخالص کورني تولید 8% کیږي او زیاتوي دغه بندیز به بیروزګاري لا زیاته کړي. نور کروندګر بیا تریاک د پیسو په څیر په کور کې ساتي او دې ته منتظر دي چې د بیو په لوړېدو به یې ډېره ګټه ترګوتو کړې وي. په جمهوریت کې مو کوله مکمل مو چاڅونه مځکه وه زموږ ده، یعنې مکمل داسې و چې په 100% کې 80% موږ کوکنار کرل او 20% چې دی هغه موږ غنم کرل. موږ وایي ګوندې خدای ګران سي، یو ولور چې پر مهر چې پر سړي باندې یو ولور باندې، نو کېدای شي چې هغه موږ په دې باندې هغه ادا کړو، د دې دپاره موږ خوندي کړي، نو وایي څه به خامخا په کورو کې خود شته. ملګري ملتونه وایي له کروندګرو سره باید د اوږدمهاله ګټورو فصلونو په روزنه کې مرسته وسي، چې اوسني چارواکي هم هیله لري بهرنۍ خیریه ټولنې به دې کار ته اوږه ورکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د اندېښنو له کبله لویدیځ هیوادونه او بنسټونه یې دې ته زړه نشه کوي چې په لیرې پرتو سیمو کې دي
د نشئی توکو پر ضد د مرستې پروګرامونه پلي کړي. افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز او هم د کروندګرو پر حالت خبرې لرو. دلته انګلند کې د چارو افغان شنونکی میرزا محمد حق پرست سره ملګری شوی دی. ښاغلی حق پرست، خبرونه ته سلام شي. د کرایسیس یا کړکېچ نړیوال ګروپ د افغانستان حالت ته په کتو د کوکنارو پر کرکیلې د طالبانو بندیز راتلونکی ناروښانه بللی. ستاسو په فکر څومره کارنده ثابتېدی شي؟ ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د څلورو لسیزو څخه ګورو، متاسفانه چې افغانستان په جنګونو کې راګیر شوی دی او په لیرو پرتو سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې هلته نور هیڅ نوع اقتصادي پرمختګ او اقتصادي توسعه نه لیدل کیږي. کومه په افریقا مشخصا د خلکو لپاره نه ده جوړه شوې، مشخص زراعتي کارونه وجود نه لري او د دولتونو لخوا څخه، د حکومتونو لخوا څخه متاسفانه په دغه څلورو لسیزو کې هیڅ نوع بدیل، یو اساسي بدیل د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره نه دی رامنځته شوی. او کله چې موږ اوسنۍ ادارې ته ګورو، یوازې دوی غواړي چې پر خلکو باندې فشار راولي، هغه د نړیوالې ټولنې د رضایت په خاطر باندې، او دا هم یو قوي ستراتیژي دوی ورته نه لري په لاس کې، او داسې قوي دریځ هم د دې لپاره موجود نه دی چې باید 100% دوی د کوکنارو کښت په افغانستان کې د منځه یوسي. چې متاسفانه دغه بندیزونه هم افغانان د ډیرو زیاتو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، او دوی بل هیڅ بدیل د کوکنارو د مخنیوي لپاره نه لري، یوازې دا چې کوکنار د منځه یوسي او خلک تر فشار لاندې راولي. تاسو د بدیل خبره کوله. تیرو شلو کلونو کې د ژوند بدیل او هم بدیل کرکیلې په اړه بېلابېلې پروژې او مرستندویه کارونه وشول، خو څه کوټلې پایلې نه وې. څه نور ښایي اوسني واکمن تاسو یادونه وکړه چې دوی دا نه کوي، یا نړیوال افغانستان کې کولی شي چې کروندګرو لپاره ګټور ثابت شي؟ په دې کې ډېر اړخونه وجود لري. اول تر ټولو مهم اړخ دا دی چې بنیادی اقتصادي کارونه رامنځته شي په افغانستان کې، او په لیرو پرتو سیمو کې، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، په ولسوالیو کې، هلته د خلکو لپاره صنعتي کارونه، زراعتي فعالیتونه رامنځته شي، او دلته یو مشخصه نړیواله ستراتیژي د دې لپاره وجود ولري چې هغه ستراتیژي باید اوسنی حکومت هم تر لاس لاندې ونیسي او د نړیوال معیارونو سره د دوی سره پرمختګ پکښې وکړي. متاسفانه دا څه وجود نه لري، او یوازې فشار پر دې دی چې باید د کوکنارو کښت مخه ونیسي، او دا مخه نیول هم دوی ته فعلا دا روښانه کوي چې د دوی په مقابل کې به هم خبرګونونه راپاریږي په ولسوالیو کې، په کلیوالي سیمو کې، او دا څه به دوام ونه کړي تر څو چې اجتماعي درست فعالیتونه ترسره نشي، د خلکو اقتصاد لوړ نشي، خلک تعلیم یافته نشي، او نړیواله ټولنه واقعي کار د افغانستان لپاره د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر لاس لاندې ونه نیول شي، زه فکر نه کوم چې یوه ښه نتیجه به موږ واخلو. ډېره زیاته مننه. د چارو شنونکی میرزا محمد حق پرستو افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د غرض د طالبانو د بندیز او د هغو د پایلو په اړه سره خبرې کولې. مننه.